ولسمشر غني: اسلامي تمدن هیڅکله د نجونو د زده کړو خلاف نه دی. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. ولسمشر محمد اشرف غني د خپلو درسونو په لړ کې په تمدني راشه درشه او په هغه کې د افغانانو د اوسني موقعیت په اړه په خپل بحث کې وویل: هغه تمدن چې لومړی لارښوونه یې لوستل وي او د خلافت مرکزونه یې د علماو مېلمستونونه او د کتابونو نندارتونونه او جوماتونه یې د تاریخ په اوږدو کې سړیو او ښځو ته د پوهې خپروونکي وي، هیڅکله د پوهې او زده کړې خلاف نشي کېدلی. ولسمشر غني وویل: هغه مهال چې عرب په جاهلیت کې و، زموږ ټولنه د ترقۍ په اوج کې وه. که بودایي مذهب ته وګورئ، له ننګرهار او پکتیا نه تر قندهاره پورې او دېخوا بامیانو ته اخوا تر بلخه پورې هره ستو په عین حال کې وه او د متونونو او د تجارت ځای و. ښاغلي غني زیاتوي: کله چې افغانان د اسلام دین ومنه، کوم ظرفیتونه چې درلوده هغه ټول په کار واچول. یوه نتیجه یې دا وه چې د حدیثو له شپږو عمده مجموعات څخه 5 د خراسان چې هغه وخت کې مرکز اسیا هم پکې شامله وه، عالمانو لخوا ترتیب شوی دی. همدغه رقم یې په خراسان، بغداد او اسلامي امپراتورۍ نورو برخو کې په د ترجمو کې ډیره لویه برخه درلوده. ولسمشر غني په وینا دغو پوهیزو هڅو له برکته یوناني او علمي اثار عربي ته وژباړل شو چې لویدیځ ورسره د مسلمانانو پوهانو د ژباړو لارې اشنا شو، ځکه کلیسا نه یوازې دغه ژباړې نه پرېښودې بلکې ژباړونکي او کتابونه یې سوځول. ښاغلي غني ویل: لومړنیو مسلمانانو او په دې ډله کې لرغوني افغانانو له نورو تمدنونو سره رابطه نه یوازې نه بندوله بلکې لارې ورکوله چې پراخه شي، ځکه په خپل قوت د ټینګ باور درلود. خو دا کار د صنعتي انقلابو په پیل سره چې لویدیځ هم له تخنیکي پلوه پیاوړی کړ ویجاړ شو او اسلامي هېوادو ته د استعمار په خپرېدو خپل شتوالي له خطر سره مخامخ وبرېښید. ولسمشر غني هغوی چې د اسلام په نوم له عصري علومو سره دښمني پالي وننګول او ویې ویل: دغه خلک دي چې خپل تمدن په تاریخ ځانونه وپوهوي او د پخوانیو متنونو او په لوستلو چې سړیو او ښځو ته یې زده کړې چمتو کول یې ذهنونه روښانه کړي. دوستانو، دا وه زموږ